د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي نماینده او بشري مرستو همغږي کوونکی اندریکا رتواني په تورخم کډوالو کمپ کې له یو شمېر مسؤلینو سره ولیدل. رتواني تورخم ته په خپل سفر کې مسؤلینو څخه د هغوی ستونزې واورېدې چې د کډوالو پر تړاو ورسره لاس او ګرېوان دي. د ننګرهار ولایت مرستیال والي سید احمد بنوري رسنیو ته وویل چې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي سره یې د کډوالو هغه ستونزې شریکې کړې چې دوی ورسره په لاس او ګرېوان دي. د ملل متحد خاص استازی او د بشري مرستو معاون تشریف راوړی، نو د هغوی هدف او مقصد دا و چې دغه نوې څپه د مهاجرینو را شروع شوې ده، نږدې نه د دغه کیمپ وضعیت او د مهاجرینو وضعیت ارزیابي کړي، دوی وګوري کوم ضرورتونه دي، کوم مشکلات دي، د هغې نه نظارت وکړي او د هغې په باره کې ځان ته معلومات وکړي. زموږ غوښتنه د دوی نه د مهاجرینو په راتګ کې دا و چې د مهاجرینو سره اوږدمهاله مرستې وشي او دوی هغه خپلو منطقو ته او خپلو علاقو ته انتقال شي، دوی ته هلته د کار زمینه برابره شي او همدارنګې دوی چې هغه کوم ضرورتونه دي، که هغه د تعلیم په برخه کې دی، که د واش په برخه کې دی، که د صحت په برخه کې دی او که ژوند په نورو برخو کې دی، چې هغه ضرورتونو ته رسیدګي وشي او دا خلک دلته میشت شي او بیا هجرت کولو ته مجبوره شي. د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي او نماینده مسؤلینو څخه د کډوالو پر تړاو ستونزې واورېدې او د هر ډول همکارۍ ژمنې یې ورسره وکړې. همداراز رتواني په خپلو خبرو کې وویل چې اخوا لوري سره یې هم د کډوالو په تړاو خبرې کړې دي. 500,000 Afghans have come back since November to Afghanistan. د نومبر د میاشتې نه په دې خوا تقریبا 15 لکه افغانان افغانستان ته راستانه شوي دي. I'm very impressed with the authorities, how they have scaled up their capacity to receive the Afghans and enable their integration. The United Nations and the partners have also worked together to help that effort to make sure that those Afghans who come back are able to go to their areas of return and be able to return and reintegrate safely. پژواک خبري اژانس د پیښو رښتینې هنداره